دا سبزو ولا کله سبزی خرڅوي کنه سبزی خرڅوي په دا کوڅو کې چغې وهي راځه اکثر مرګري یو یم چې مثال در کوم تبلیغ ولا خپل مثالونه ورکي چې دا سبزی ولا چرون سه خپل یې پکارینه باندې کې نه وي خپل شربت هر څه په وڅخه او ته یو چاپړې وتا سمې کو ډېر مزیدار او بیا چې شي ته و نخلي رخصت یې کې ته چې مخه ښه نو خوشول خو بشي کنه بشي خوشولېږي کنه خوشولېږي خدا غینه ډیر زیات چې خوشولېږي هغه په دا خوشولېږي چې په سره ګرمي کې اوسه ودرېګا او بس ټماټر دی او دړې او یو دړې پیوز داتې وخلا هغه یې خ کالینه دي چې کینه ول خپل شربت په وڅخلو یقینو کا پاغه باندې کدومره خوشول شي پاغه باندې دومره نه خوشولېږي څومره چې په سودو خوشولېږي چې ته وې غستا نو دا علما دا توسي قسم بار بار ته ویم قران کریم می کولو چې دا توسي د اخرت او د دنیا خیر خوان دا ټولګي او دا ډاله او دا په دم دا نه چې دا اوس کای غل نه شي خوري مالی تعاونم د توسي فرض دی وسکو به خدا په کچې شي چې تمره خوشولي کې هغه مولا پته دو چا په کپړو او په نور خدمت باندې په ټیکاله باندې به دومره دا نه خوشولېږي لکه څومره چې دغه درس له خړ پړ کېږي الله غو دې چې په دا باندې مونږ ډېر خوشولېږي او په دا کې کرو کې په دا خړز مکه د قران کریم او بیا د دین خدمت کول مون خو ته روش مرګرو لای چې دا خدمت او دا قرباني دا چاور کړی هم دغه خړو پړو علماء ور کړی الله دې موږ هم توفیق ورکړي نو دا وداین اخرم دي نارینه او د زنانه او عوامونه چې دغه علماء ور سره چې کوم روان روجو خبر پور د قران کریم په درسونو کې ور سره شرکت کوو کنه به کوو د زړه نه وداو کو د الله سره عهد کو لسونه وچت خبر کړی درسونو کې به شریکیو خدای نه چې صرف خاتم لګنن شروع کړیو د اول نه تر اخره پورې الله دې توفیق ورکړي مولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوی چې د الله رسول یصومونا کما نصومو هغه مرجین سیو مونږ مرجین سو هغه منځونه کوي مونږ منځونه کوو هغه تهجد کوي مونږ تهجد کوو هغه دوغونی کوي مونږ دوغونی کوو هغه ذکر او اذکار کوي او مونږ ذکر او اذکار کوو په دغه خو په دغه پیر په یو سره کراوونیو خو چې کوم شی او کومه خبره او کوم کور او کومه نیکی مونږ جوړوي خدای هغه مونږ اې د الله رسولاتو متوجي کوو هغه داسې کور دی چې هغه کور دی مونږ په وس کې نشته پیغمبر علیه السلام ته وی څه شی دی صحابه کرام ټول وی رضی الله تعالی عنہ اغا کور دائی چی ویتصدقون بفضول اموالهم مول مونگل اللہ ندیرو کڑائی دیاڑے کهو چی سمرا دیاڑیو گٹو دیوی گئی کول لپی دوڑاو چنی اوڑ روڑو وسم نشتره تو قتم نشتره چی دی غریب مسکین سر تعاونو کو چالا دوی روڑو چالا صدقه ورکو عالم نه تحفه ورکو دمرا وسم نشتره دی اللہ رسولت سبی کیگی پیغمبر علیہ السلام دی صحابه کرامو دا حالت چی ولی دلو انتہائی مغموم شولو او دیا ہوئی دی تسلی دی پورا پیغمبر علیہ السلام فرمائے اے دی موشو گردونو دی مو فدایونو نومی دکی گما قطو سی دی دغو ملدورو خلقو سرا زون برو براول غوڑو زدی تو سی دی پورا یو طریقہ خیم کور دیتا خیم صحابہ کرام تو فرمائی دیتا وہ سراوی مونگ سنگی برو برشو پنے کو کرنو پا صحب کے پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی ان بکل تسبیحت صدقا وبکل تحمیدت صدقا
وبكل تهليلة صدقة يوزل سبحان الله والدام صدقة يوزل الحمد لله والدام صدقة يوزل لا إله إلا الله لا إله إلا الله ورد کول دی عقیده او دی نظریه په پابندیات باندې دغه کلمې ورد کول دام صدقه خبردار چې خو یاره ټول ورځ بستړیو دا ذکر به نشو کولای نو کدا ونه ویو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي مخفه کېږو هغه داسې کور دی چې هغه د انسان سره تړلی کور دی هر یو انسان د هغې نه خالي نه دی هغه کور چې هغه هر سړی متزوج سړی یې کوي د خپلې بیبي سره په جایز طریقه باندې هغه هم بستري ده د خپلې بیبي سره ملوېدل مړه په د هم بستري باندې د خپلې بیبي سره په جایز طریقه باندې ملوېدل په دا کې توسره صدقه وفي بضع احدكم صدقه د توسې نه یو سړی د خپلې بیبي سره په جایز طریقه باندې ملوېږي په دا ملوېدو باندې الله توسې له صدقه د صدقې اجر درکوي صحابه کرام خو که نه ځان یې پوهولو چې الله رسول دا څنګه کېدی شي ایأتي احدنا شهوته ویکون له فیها اجر یو سړی به خپل خواهش پوره کوي خپل خواهش به پوره کوي او د خواهش پوره کېدو د وجې نه مغلب اجر ملويږي پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل چلا خفه کېدو ارایتم لو وضعها فی الحرام آیا دغه سړی چې په جایز طریقه باندې د خپل شهوت پوره کړلو که دغه سړی الله دې نه کړي په ناجایزه طریقه باندې خپل شهوت پوره کړی وای اکان علیه وزر آیا په ده باندې به ګناه وای او که نه به وای پیوای به او که نه به وای چې بالکل پیوای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل فکذالک اذا وضعها في الحلال كان له اجر په دغه طریقه باندې چې دغه په غلط زوی باندې استعمال دی وجه نه ګناه ملويږي نو چې کله د په جایز زوی باندې استعمال کړو دغه به اجر څل نه ملويږي دا خو د الله قانون او د انصاف خلاف اوس چې کومه خبره مو شروع کړې و کېدای شي لږ نه لږ په پوه شوي وو چې د الله د خپل بنده سره څومره محبت دی د خپل د بشري تقاضا انساني تقاضا چې هغه پوره کوي په هغې تقاضې پوره کولو باندې الله خپل بنده له صدقه نیکي اجر لیکي دغه نه لوی محبت به څوک وښیي نه دا خبره خو سیرله شوه دویمه خبره چې هغه کومه خبره ته کوم مو ته شروع کړې وه چې کله یو سړی بیا خپل محبت ونه پیژني خپل مقام ونه پیژني خپل حیثیت ونه پیژني نو د هغې مثال هم قرآن کریم ذکر کړی دی ښه دا یې پرېښی نه دی لکه څنګه چې په دا اجر ورته ملویږي نو چې کله څوک په محبت پوه نه شي کنه الټه شي د هغې اجر هم بیا قسم د هغې سزا هم بیا قسم د هغې د پوره قرآن کریم یو واقعه ذکر کړي قرآن کریم یو څه ذکر کړي واقعه ټول یو څه ذکر کړي واقعه چې کله یو مقام دی یو سړی ډېر ویچت دی هلکه څومره ویچت دی هلکه د پیغمبر زوی لوی مقام دی او چې کله د خپله درجه ونه پېژني نو بیا مثال حشر یې ذکر کوي واقعه ذکر کوي د مونږ د توسې د ټولو مشر بابا آدم چې ورته وي بني آدم مونږ ته وي که نه مونږ ته وي بني آدم اکثر ملګري ویل چې بعضې خبرې د مونږ د پرېدو د پښتنو په عربۍ کې شته قرآن کریم بني آدم ذکر کوي مونږ توسې تخفیف پکې کړی بني آدم وي یعنې چې بني آدم یې سره یې نه بني آدم هغه اصل کې بني آدم وي نو دا واقعه قرآن کریم ذکر کړي چې خپل مقام به نه ویروي الله فرمایي واتلو علیهم نبأ ابني آدم بالحق اے د مو پیغمبره په دغو خپل امت باندې د آدم علیه السلام د دوو زمن واقعه بیان کاو او واقعه دا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر
کله چې دوړو ورونو قرباني وکړه د آدم علی السلام زمانو دوړو قرباني وکړه په یوه ځای باندې د هر شي قرباني شوی وکړه فتقبل